مینه مې په وینه کې ستا مینې ته په مینه وه. مینه مې په وینه کې مینه مې په وینه کې ستا مینې ته په مینه وه. ښه شوه چې تر هرې ګړي وچه راکړې وینه. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د پروګرام باقاعده آغاز کوو د څو شعرونو سره. ستانه بغیر زمونږ نور څوک دي؟ ستانه بغیر زمونږ نور څوک دي؟ زمونږ د کلي او د کور څوک دي؟ ستانه بغیر زمونږ نور څوک دي؟ او ګریوان مې پرې ته خبره واوره ګلاب شیر لالا، ګریوان مې پرې ته خبره واوره ای زوروره ستا د زور څوک دي؟ د دې شعرونو سره زه باقاعده ته ورو د صدارت چارې چې کوم دي دا اقبال انکل ته، اقبال خان تورو ته، هغوی ته ورکو د علمي پروګرام دی کې موږ سره موجود دی بخشاد لالا او چغرزو، دې سره موږ سره موجود دی حلیم زاده خان، یحیی خان ناغلی دی د مردان تورونه، دې سره اقبال خان چې سیم تاسو تعارف وشو زموږ صدر دی د علمي پروګرام، او نواب سلیم موجود دی کوم چې د پی ایس ایف سابقه صدر پاتې شوی دی، ګلاب شیر خان دی کوم چې زموږ نننی کوربو، دې سره امید خان کوربو، اسد خان موجود دی، دې سره موږ سره موجود دی وظیفه خان یوسفزی کوم چې د کاټلنګ او دغه علاقې سره تعلق ساتي، او موږ سره موجود دی په اخیره کې سیار احمد همدرد کوم چې خپل همدرد مهربان ارګنایزیشن چلیږي. زموږ ډېر مننه کوو ستاسو ټولو د راتګ او دې خبرو پسې زه د سر صاحب په اجازت باندې ګلاب شیر لالا ته خواست کوم چې هغه د مېلمستیا یو څو شعرونه ډالۍ کې مېلمه ته. ډېره مننه ستاسو، شکریه د هغوی ته زموږ دې ته راغلي او ډېرې خبرې هم نه راځي، خبرې ته وکړې مشال صاحب خبرې ورته وکړې. دا په دې به زه ته یو شعر ډالۍ کوم ارشاد چې هر کله راځئ نو هر کلی به درته وایو، هر کله راځئ چې هر کله راځئ نو هر کلی به درته وایو، فطرت ته پښتنو د مېلمنو ته خوشحالي دي. ډېر یو شعر به دا ډالۍ کوم چې بنګله او محل نه لرم غریب یم، بنګله او محل نه لرم غریب یم، نه کټ ته به مې ګورې نه کټکي ته به مې ګورې، په ماله چې راځئ نو دا یوه خبره وره، ډېر ښه، تالي ته به مې نه ګورې تندي ته ډېر زبردست، ډېر دا ډېر مننه ګلاب شیر خان. دې سره موږ فاصلو سره سي په اجازت باندې چې موږ نواب خان سلیم ته خواست کوو چې دې شعر وي، دا نه پس بیا صدر صاحب راځو تنها ارشاد نواب سلیم. سلامونه، نیک هیلې، احترامات. موږ چې د شاعران نه یو په خپله، او د اجمل صاحب یو دوه شعرونه به تاسو ته لیکم دی وړاندې کوم. شعر دی وي مانا د کابل ګلونه مه غواړه، مانا د کابل ګلونه مه غواړه، وینې وینې خاورې به راټولې کړم. ډېر ښه، خاورې به راټولې وینې وینې خاورې به راټولې کړم، او خدای به مې سپرلی په وطن راولي، خدای به مې سپرلی په وطن راولي، سپینې سپینې واورې به راټولې کړم. ډېر زبردست. د نواب سلیم د دې خوندور شعرونو نه پس مونږ د څو شعرونو سره باقاعده توګه د صدر صاحب په اجازت باندې همدرد صاحب ته خواست کوو په دې شعرونو باندې چې ښکاري ته څوک چې ته ماله بال او پر تړې، ښکاري ته څوک چې ته ماله بال او پر تړې، زه اسمانونه کچ کوم ته مې وزر تړې، او طبیبه ته دې د خپل عقل علاج په خپل وکړه، بخشال لالا ته دې د خپل عقل علاج په خپل وکړه، زما زړه خوب دې ته پټیاله په سر تړی. ډېر مننه. نو سر صاحب ته خواست کوو چې څه شعر نه وړاندې ما وایي چې تنخوا نه به چې کوم دې څه واورو، نه بس دې بس بیا راځو که نه زه به چې دی نو د غزل یو څو شعرونه وایم، او د هغې نه مخکې به یو شعر ووایم چې یاره مینه مې په وینه کې ستا مینې ته په مینه وه. مینه مې په وینه کې مینه مې په وینه کې ستا مینې ته په مینه وه. ښه شوه چې تر هرې ګړي وچه راکړې وینه. دې نه پس چې کوم دی نو به زه د غزل یو څو شعرونه وایم چې درانه خواږه یادونه مې چېړلي دي بېګا، درانه خواږه یادونه مې چېړلي دي بېګا، درانه خواږه یادونه مې چېړلي دي بېګا، او یار ستاسو تصویرونه مې کتلي دي بېګا. او د فکر تصور کې ناڅاپي چې شوې رایاده، د فکر تصور کې ناڅاپي چې شوې رایاده، د فکر تصور کې ناڅاپي چې شوې رایاده، بیا ستا د هجر اور کې مې جړلي دي بېګا، یار ستاسو تصویرونه مې کتلي دي بېګا. او یو زړه او څو لفظونه د وصال پکې پراته وو، یو زړه او څو لفظونه
د وصال پکې پراتو نو پراته ښکلې خطونه مې لوستلي دي بیګا ډېر او یار ستاسو تصویرونه مې کتلي دي بیګا ګلاب شیر درانه خواږه یادونه مې چیړلي دي بیګا او یار ستاسو تصویرونه مې کتلي دي ډېر نو لمحې وې قیمتي د محبت دی رانه تیرې لمحې وې قیمتي د محبت د محبت دی رانه تیرې نو سوتړ موخ کو دارا ته ویلي دي بیګا ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښه لمحې وې قیمتي د محبت دی رانه تیرې سوتړ موخ کو دارا ته ویلي دي بیګا او یار ستاسو تصویرونه مې کتلي دي بیګا نو ملګرو اور د هجر کې په ما د تیرې شوي ملګرو اور د هجر کې بیګا د تیر شوی په ما د تیرې شوي نو د یار سپینې خبرې مې منلې دي بیګا او یار ستاسو تصویرونه مې کتلي دي درانه خواږه یادونه مې چیړلي دي بیګا او یار ستاسو تصویرونه مې کتلي دي نو همزولو چې رټله وي سیار د نه خفه دی همزولو چې رټله همزولو چې رټله سیار سیار د نه خفه دی ډېر دا ټول یې زما په نوم رټلي دي بیګا او یار ستاسو تصویرونه مې کتلي دي نو درانه خواږه یادونه مې چیړلي دي بیګا یار ستاسو تصویرونه مې کتلي دي ډېر ښه د دې صدر صاحب د خوندور شعرونو پس مونږه حذیفه خان یوسفزی ته په دې شعرونو باندې خرکلی وایو چې خدای د مسافر لالې به څنګه وي خدای د مسافر لالې به څنګه وي سر کوم بهر باران ته وګورم او بخشاد لالا زه خو د چا خوب ګوته لیدی نشم څنګ په وینو سور انسان ته وګورم او برکلی کې خلک تماشې کوي زه به پکې خپل عثمان ته وګورم ډېره مننه دې شعرونو سره زه حذیفه خان یوسفزی ته پاس کوم چې څه شعر ډالې کړي ډېره مننه مشال خانو او د یو څو شعرونه چې کوم دی نو دا د ټولو ملګرو ته ډالې وي د صدر صاحب په اجازت باندې صدر صاحب اجازت دی وایي کور ته به دې راولم رڼا ته به دې کښېنم کور ته به دې راولم رڼا ته به دې کښېنم او تا به ځان له وغواړم دادا ته به دې کښېنم ډېر ښه او وایي خدای که مې لالې راکړو او لږې پیسه داره کړم خدای که مې لالې راکړو لږې پیسه داره کړم غمه تا به ګټ کړم او ګډا ته به دې کښېنم ډېر او ورپسې شعر دی چې ستا د جدایۍ عذاب به دغسې اسانه کړم ستا د جدایۍ عذاب به دغسې اسانه کړم عکس په دې تیار کړم په خوا کې به دې کښېنم او اخري شعر دی چې مخکې ملایان ښه دي اجیان ښه دي ازله یار ما سره بوتل دي پیره شاته به دې کښېنم د برادر د دې شعرونو څو خوندورو شعرونو نه پس مونږ حمید تنخوا ته په دې څو شعرونو باندې هرکلی وایو چې حالات راکو کو بخت راکو دا زموږ صدر صاحب ته ډالې چې حالات راکو کو بخت راکو ورڅ چې یو گزار سخت راکو او ما وی دنیا سره بجنګ کوم ما له یو سړی شکست راکو او رب مننه ستا ډیره ډیره جیب د خالی او زړه د مست راکو د دې شیرونو سره زو باقاعده تور حمید تنخوا ته اپ چغردو ته درخواست کوم د سر سے اجازه باندې چې یو څو شیرونه ډالې کی ارشاد په خوله باندې خندا پزړه تیارې ولې ساتي په خوله باندې خندا تنها په خوله باندې خندا پزړه تیارې ولې ساتي دا خلک به مطلب دوستانی ولې ساتي او چاوي چې پښتانه دومره یو بل باندې مین دي چاوي چې پښتانه دومره یو بل باندې مین دي بیا کور کې د سوکې د پاره سپې ولې ساتي او خبره چې د حق د پاره نکړي په جرګو کې خبره چې د حق د پاره نکړي په جرګو کې نو دا غټ منافقان په سر شملې ولې ساتي او چې ما منې کوي د یار د مینې او پخپله چې ما منې کوي د یار د مینې او پخپله واغس په سر ټوپې لاس کې تسبیح ولې ساتي ډېر اعلی د صدر صاحب د دې خوندور شعرونو نه پس موږ اقبال خان تورو کوم چې زموږ د جوبیل د پښتنو کمیونټي صدر دی او دلته کې خپل بلا خدمات تر سره کړي دي او د بلا خلکو سره منډې تړلې والي دي او زغل کړی دی دای په سختو حالاتو کې نو او بلا خلکو ته کریئر کاونسلینګ کړی دی دای د جابونو حواله سره نو هغه ته مونږه په د باسین سره په دې یو خبره چې دا د انکل دی د غم دی مطلب دا موټ هم دا چې مینه او د انسان نفرت نه
زموږ انکل ته خواست کړو چې هغوی نوجوانانو ته څه میسیج ورکړي. السلام علیکم. نو بس زما خو نوجوانانو له دا پیغام دی زموږ چې څومره نوي کول دی چې هغوی خپل کې مینه محبت نفرت یې لرې کړي او دغه شان غونډې او پینډ دا را جمع کېږي او ګپې شپې کوي او خپل غمونه او هر څه چې یو بل سره شیرینګ کوي نو انشاءالله چې دا نفرتونه هم به ختم شي او د یو بل په کار هم ټول خلک راځي. دا یو شعر د ګبین په شان خواږه به را پیدا کی، د ګبین د ګبین په شان خواږه به را پیدا کی او د مچو په شان راټول که پښتانه شي. ډېر د ګبین په شان خواږه به را پیدا کی او دغه شعر پسې د مچو په شان ټول را پښتانه شي. ډېر او دا شعر چې کوم دی دا به تا ته ډالۍ کوم دی پسې بیا ته خپل شعرونه ډالۍ کړې انشاءالله. پوه شئ تا په دې منځ راوغواړم بلنه درکوم په دې شعر باندې چې ای پښتنو ای لیونو پښتنو ای پښتنو ای لیونو پښتنو ای تسته شوي پرګنو پښتنو ډېر ښه راځئ چې کور کې مرکه شو سره د سیالۍ وخت چې جرګه شو سره ډېر ښه دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو دغه د ظلم زوړ جهان بدل کو. ډېر ښه. نو بس دا خدای کې دا پروګرام دا اینډ په دې باندې وکړو د سر سے په اجازت باندې چې باغ کې څوک ګلاب شي څوک شي سروا څوک ورخاړې څوک د منځ غونچه شي څوک کابل لغاړې غاړې او تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو ویش د بل په لاس ته کتخان یو کچاړې. ډېر مننه.